تاسو ناستو کې په موږ ناستو کې هیڅوک هم دا یقیندهاني چاته نشي ورکولی چې وروره زه د دې ځای څخه ځم تر بازاره پورې په ما به نه غل کار لري، په ما به نه دلته نور زورور به وي، هغه د چک پوسټ په نامه باندې د ناکې په نامه باندې به یې څه د خکړې وي درولې وي او ما به ذلیله کوي. نه، داسې زموږ کورونه نه دي په امان کې، زموږ کاروبارونه د هیڅ چا دکان، د هیڅ چا مارکیټ، د هیڅ چا ژوند په امن کې نه دی. لیکن در اوس ساعته پورې تاسو ته به معلومه وي د 1940 څخه بیا راځه در 2018 پورې په موږ کې به سړی مړ سولو، هیڅ چا دا نه ویل چې دا څوک وژني، ویل نامعلومه مې وژني، سړی به ورک سو له درکه به سولو. دا د نړۍ په هیڅ قانون کې له درکه کېدل نشته، دا یوازې دا عذاب په موږ باندې جوړ دی. اوس هم په دې بایپاس کې پوښتنه وکړئ، راځئ په باغچه او په نورو علاقو کې پوښتنه وکړئ، ځوانان د 10 کلو د 15 کلونو څخه ورک دي. هغه هم دغسې لکه زموږ استاد ځوانان دي، هغه هم د دې وطن کسان دي، هم دغسې کورنۍ لري. لومړی به موږ د دې قبیلیت څخه راووځو چې نه زه سکزی یم، نه زه نورزی یم، زه یوازې پښتون یم او زه یوازې افغان یم. کله که موږ دا ملي فکر جوړ کړئ په هغه ورځ باندې بیا موږ د رښتیاګو د چمن سړی د سوات په سړي خوا بدولی سي، د سوات سړی د کندهار او د هلمند په سړي خوا بدولی سي. موږ په پارټیانو کې قبیلیت کوو، د بیلګې په توګه زه په یوه پارټۍ کې یم، په سیاسي پارټۍ کې یم، بیا که د بلې پارټۍ د سړي سره ریاست هر څه جبر وکړي، د هغسې روزګار واخیستی، هغه یې بندي کړي، هغه یې له درکه کړي، زه غږ نه پر کوم، پرېږده، زما د پارټۍ خو نه دی. کله د پښتون ژغورنې غورځنګ یوازینی ته ادب دغه دی، هغه وایي ته چې په هره پارټۍ کې خدای څه که زما خلاف هم هغه موږ د بیلګې په توګه ګل خان کلمه ورته کاروو، که ته څه ګل خان هم یې خو چې پښتون یې زه به ستا سر په سخته ورځ کې درېږم. دا یو داسې تنظیم دی په دې کې نه نوکرۍ شته، نه پیسې شته، نه چوکۍ شته، یوازې او یوازې د کام خدمت دی، د عبادت په نیت به یې کوو، د ژبې د ژغورلو په نیت به یې کوو. نو دا که زه نه وکړم، ته یې نه وکړې، زموږ دپاره خو نور هېڅوک نه راځي. پر دې دروازه باندې دا د 15 میاشتو څخه د ټول وطن پر خوله باندې لاس ور ایښی دی، رسک یې بند کړی دی. دا چې زه ورته نه وکړو او دا کېږي په یو منظمه تنظیم باندې. منظمه تنظیم هغه وخت منظمه کېږي چې موږ په هر کلي کې، په هر جومات کې، په هره کوڅه کې خپل تنظیم ولرو. زموږ دښمن ډېر زیرک دی، په هر وخت چې پښتانه بدنامه کړي دي، په خپله یې مات کړي دي، په خپله یې بدنامه کړي دي. اول زموږ په دا پی ټي ایم چې په دا سره خولۍ پسې هغه مجلسونه کېدو چې دا یې چا راپارولي دي، دا یې چا راپورته کړي دي، دا د کومه خوا دي، دا خدای مکړه د چا د شهیدانو خلاف دي، دا د تبلیغیانو خلاف دي، دا د اسلام خلاف دي، دا د چیش خلاف دي. وروره واضح مجلس دی، واضح خبره ده. پی ټي ایم چې کومه خبره کړې ده، ولی خان بابا خبره دی، چا پوښتنه ځینې وکړله غدار و نه غدار په پښتانه کې به څنګه پېژنې. دول که کم پاکستان چې هر وخت و چاته وویل چې دا غدار دی یا دا ناحقه دی، پوه شه چې دا پر حق دی، دا د قوم خیرخوا دی. د هغه نور مزدوران پیدا کړي دي، یا د خان په شکل، یا د ملا په شکل، یا د ملک په شکل. ملا زموږ سر و سترګې دی، هغه عالم، هغه وطن پرست عالم، هغه قوم پرست عالم چې په خپل قام یې خوا بدېږي. کله نن څه 2 ورځې مخکې په خیبر کې سپین سرې زموږ ته مور ده په چپلاخه ولې به ټوله په دغه لیدلي. د دغه ظلم باندې چې هر عالم خبره کوي، دا زما سر و سترګې. او د نبي علیه السلام څخه پوښتنه مو وسوه، خپلو صحابیانو ځینې وکړه، ښه سړی څوک دی او بد سړی څوک دی. دوی ورته ښه سړی چې دی عالم دی، دوی ول بد سړی ول بد هم عالم. بل افضله جات هم دغه دی چې د ظالم او مخ ته سپینه خبره، دا در دې غټ جات ورته دا ملایانو موږ ته ویلي او موږ منلې ده. غټ جات دغه دی چې د ظالم او مخ ته سپینه او حق خبره. موږ چې خرڅ کړي خپلو مشرانو خرڅ کړي، موږ چې غلامان کړي خپلو مشرانو غلامان کړي، هغه مشران برته بیا موږ لیوني هم یې، په پسې هم یې، نارې مو زنده‌آباد هم مرده‌آباد هم. ولې وروره دا دونه ظالم یو خان یو ملک دونه ظالم چې د خپل شخصي ګټې دپاره ګرده کام ورته وراشي. بالکل د ده به بلډنګان وي، د ده به ګاډیان وي، د ده به موټران روان وي، تی په دا ګریوانو کې وغورځئ، په مالو کې داسې خلک نشته چې د لوږې پرېوځي. دا دروازې سره بند، دغه په زورو خلک ناست، تی حالات نه وینئ. دا ولې اوسو څنګه اوسو؟ داسې زه کیلې له نه وی ورغلی، دی کیلې له نه وی ورغلی، یا بل کیلې له نه وی ورغلی، دا سمبوسه او پکوړه نه وی خوړل، دا دروازه او دا تار او دا کډۍ او دا جال پر موږ نه راګرځېدو. دا چا راوګرځول؟ دوی ورکړل. دغه پکوړې او سمبوسې چې خوړلې، دا تار چا راباندې راوګرځاوی؟ دوی راباندې راوګرځاوی. نن یې دا ځای ته راورسولو چې زموږ په کلي کې بله ورځ یو ځوان مړ و، خورلڼه خور یې هلته ولاړه وه، اوښکې یې تویولې چې یاندې دغه خپل ورور یې په ځوان نه ولیدی، په خالد دی مړ و، دا دیدن یې کړی وی، نن مړ و. دا شی ته راولي، دا ولې راووتلو؟
پر دې باندې اوس سوچ کول پکار دی. دا د چا د لاس؟ دا د هغه چا د لاسه چې بته ما او تا په پسې زنده‌باد ورته وایي، مرده‌باد ورته وایي، یا بل ته وایي زما تربور دی، زما عزیز دی. وروره هېڅوک زما عزیز نه دی، زما تربور نه دی، نو زما امام جوړېدی شي، نو زما خان جوړېدی شي، څوک چې ما خرڅوي. زموږ د چمن د لوکل خبره په دې په حواله باندې 6 میاشتې کېږي دروازه بنده دستي به په یاد زموږ عالمان، زموږ مفتیان، زموږ خانان، زموږ مشران یو سوال وکړي، یو سوچ یې وکړي، یو فکر یې وکړي، ډېر ښه فکر یې وکړي چې د جاپان او د دوبۍ و د دې پورې چې دا زموږ مشران دي دې پورې اپیل وکړي په کروړو روپۍ رالي. بیا د زموږ مفتیانو صاحبانو دا لار هم ورته جوړه کړه چې روژه مخکې را روانه ده، ته یې د زکات په نیت اوس ورکړي، زکات په نیت یې اوس ورکړي. کور یې ودان زموږ هغې ورور بیا درته وایم چې پښتانه د هر چا په اسلام هم مین دي، هم یې کوي، په صحیح معنا یې کوي. د دغه وروره مشرانو عالمانو په خوله د پیسې راوې ورکړي. څوک وایي 12 کروړه دي، څوک وایي 24 کروړه دي، خو ډېرې روپۍ دي. دا زموږ ته عاجزان په خلاصېږي. بد د بده مرغه یو خو دغه شی ورته ګوره که حق یې که مسلماني کوي که پښتونولي کوي، خاطر به غورځوي. یو د خاطر موږ ډېر کمزوري ځای ته غورځولي. خاطر موږ په دا پرلت کې که هم کوو، څوک مخامخ ناکي کار کوي، موږ غږ نسو ورته کولی، ځکه خاطر دی، عاجز دی، قریب دی، خوا به دی، هغه به د وطن په تاوان لګیا وي. دغه کار چې اوس سوی دی، په دغه کار باندې یو نه دوه نه 10 نه 100 شواهد شته چې یو کور چې پر شوله وریجو باندې ناست دی، دا مرسته د هغه حق جوړېږي. ته یې ما ته ووایاست که دا د کروړپتي حق جوړېږي چې ورکړي. موږ پر چا حساب نه اچو، زموږ دغه د ذمواري ده. موږ چې د کوم مشر سره روان یو قسم یې سره اخیستی، 3 واره موږ قسم ورسره کړی چې نه به خرڅېږو، نه به بیرېږو، نه به ډارېږو. دا موږ د مشر سره په څو واره کړی. نو په هره محله کې چې 10 ځوانان پیدا شي، دغه 10 ځوانان د هر خوا تمام دي، د هر زورور که په وردی کې که بغیر وردی کې که دغه وروره دا د دې جواب کولی چې په هره محله کې هم ساقي به راوایي شي، پسې اخیستی شي، هم وروره تاڼې له ورکړی شي، هم بله کوی شي. وروره نظام موږ ته وینو د پاکستان دا اوس د چمن نظام څه رقم روان دی. جیل د کسابخانه ده، تاڼه د کسابخانه ده، نادره د کسابخانه ده، پاسپورت دفتر د کسابخانه ده. ستا روا کار نه کېږي. خلک وایي د ملک خلاف دي، د ملک خلاف. ملک موږ هلته نسو خلاف کېدلی، که له پنجاب چې د هلک د 18 کاله شناخته کارت کور ته وروړي. زموږ ته ځوانان د موره پیدا شي د بیا 90 کاله پورې دا یو ارمان یې چې زه حج له ولاړ شم. د دا ظالمانو د لاسه د حج ارمان ډېر خلکو ګور له ویې وایي نه. پښتون ژغورنې غورځنګ د اهدافو سره تاسو انشاءالله در ډېره حده ولد یاست چې موږ څه غواړو. پر موږ باندې یو تور دښمن قابضه دی، تقریبا د 80 کالو، او زموږ ټول قامي حقوق یې در پښو لاندې کړي دي. موږ یې وژلي یو، موږ یې ورک کړي یو، او زموږ وسایل یې لوټلي دي. نو د دې د دفاع دپاره موږ ټول کام یو پر بل غږ سره کوو، کام راغونډېږو او د دې تور دښمن خلاف مزاحمت کوو، که مې د خپل وطن جن آزاد کړي او خپله خپلواکي مې لاس ته جن راوړه. نو اوس دغه مبارزه څنګه کیږي؟ د دې دپاره یو تګلاره وي، او دا تګلاره داسې وي چې مثلا د زورورو خلاف یا په دنیا کې خلکو مبارزه کړې، ته د هغه څه د هغه پر نقش قدم ځې، هغه مبارزه مخته وړي. 1940 کې پاکستان په وجود کې راځي، او دا پاکستاني سټیټ، پاکستاني اسټبلیشمنټ هم د انګریزانو پر طرز العمل پر موږ باندې هغه حکمراني مثلا حاکموي. نو دی د پاکستان خلاف هم هغه وسلواله مبارزه او جهاد جاري وساتئ. د ده وینا ده چې بیا د بې ډېره ماپ چې ښه راغه دی، خو کته یې بدله سول. یا مثلا هغه تور انګریز و دا تور انګریز دی. نو د تور انګریز ظلمونه د هغه په کریفي د وخت څخه دا دي جاري دي. پښتانه وژني، د پښتنو وطنونه لاندې کوي، د پښتنو وسایل قبضه کوي، د پښتنو تذلیل کوي، د پښتنو خوندو مندو ناموسونه لوټي. وزیرستان یې کنډواله کړ. په ټوله وزیرستان کې 80 زره کورونه نړولي دي. چمن والا پښتنو موږ هسې نه یو راغونډ سوي، دا چمن به کنډواله کوي. که موږ ننګ نه پر وکړو، په وزیرستان کې 80 زره کورونه نړولي دي.
13 بازارونه یې نړولي دي. دې تور پنجاب دا د انګریز بچي چې راغلی دی، د انګریز هغه نیابت د انګریز په دغه باندې په کینه باندې د انګریز په قانون باندې موږ پښتانه هغسې غلامان ساتلي یو. نو دا زموږ وطنونه نړوي، زموږ خلک راوژني، زموږ مثلا ناموسونه چلنجوي، زموږ وطنونه یې قبضه کړي دي. موږ غواړو چې د انګریز د بچي د دغه تور انګریز څخه هم داسې ځان خلاص کړو لکه د سره انګریز څخه چې مې ځان خلاص کړی دی. هر کلي کې ځوانان داسې سره راغونډېږو او دا ځوانان به په خپلو کې دا عهد واده سره کوو چې وروره د دښمن خلاف به یو کېږو، نه به د چا ځایي وخیلۍ په مابینځ کې پرېږدو، نه به د چا رنګ ته ګورو، نه به د چا مثلا ځینې د مذهبي دغه رجحان لري، ځینې وروره د قومپالنې د پارټیو د دې رجحان لري، وروره هغه کارونه دوی ته هر چا ته مثلا پرې اجازه ده خپل هغه کارونه هم کوئ، خپله پارټۍ زنده‌باد، خپل هغه ځایي وخیلۍ چې مثلا موږ د پیچان دپاره د یو پښې سره تړلي یو، هغه پښه تاسو ته زنده‌باد. لیکن قام مو یو دی، وطن مو یو دی، خاوره مې یوه ده او دښمن مې یو دی. د دښمنه څخه د خلاصون دپاره په هر کلي کې دا رقم غونډې جوړوو او دا ځوانان په خپلو کې یو بل ته لاس سره ورکوو، د ورورۍ لاس سره ورکوو او پر دې باندې سوګند سره اخلو چې د دا وطن آزادوو، دا خاوره آزادوو، د دې خاورې دپاره خپلواکي راوړو. زه فدا محمد د صالح محمد زوی په خپل هوش او حواس دا لوړ او سوګند کوم چې زه به د تحریک د غړو پر وړاندې د آیین مکمله پابندي کوم او د ارمانونو او قومي اهدافو